په انتخاب مین یم ستا په جواب مین یم مازغه مې خود خراب دي چې په ګلاب مین یم. روماني بیت چې پکې درته به څه ووایم درته به څه ووایم په تا خراب مین یم. ژوند رانه بې حده پورته شوی دی، ژوند رانه بې حده پورته شوی دی، قد ورته سعوده زما نه رسي. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې منئ. قدرمندو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم په دغه تمه چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده یې. قدرمندو کتونکو، نن را سره په خپرونه کې یو زلمی شاعر، یو ښه شاعر مې ورته ځکه وویله چې په دومره کم عمر کې دومره پوخ شعر لیکي چې سړی ورته حیران شي. تاسو ته به د دې اندازه ولګي. نو وخت مو نه اخلمه، راځئ چې دغه مېلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. شفیق منتظر صاحب، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي وایم. نړۍ مننه کوم نادان صاحب چې ستاسو موږ ته په دې پروګرام د عیني په پروګرام کې برخه راکړه. ژوندي اوسئ، آباد اوسئ. ستاسو نه هم مننه کوم. دغه ستاسو حق جوړیږي. دا راته ووایي چې اول خو زمونږ دغه کتونکو سره خپله لنډه شان پېژنګلو وکړئ چې د کوم ځای او کوم ځای سره علاقه لرئ. نوم مې شفیق دی او تخلص مې منتظر دی او د لوی افغانستان. ډېره ښه ده شفیق منتظر صاحب. زه یم چې د ټولو نه اول خو به درنه خوندور شعرونه واورو، بیا که څه کمې ادبي پوښتنې به درنه وکړم. بلکل. غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي. نه زما سترګو دروغ وویل، نه زما سترګو دروغ وویل، دا خو آینه ښایسته شوې ده. او بیا وایي چې که یو دی منتظر پکې بادرنګ پاتې، یو دی منتظر پکې بادرنګ پاتې، نوره زمانه ښایسته شوې ده. او غزل به درته ویمه. غزل دی چې د غمونو جنازې دی بس ترې تېر شه، د غمونو جنازې دی بس ترې تېر شه، را سره ټولې ګیلې دی بس ترې تېر شه. دا چې ګډې وډې وایي دا مین دی، دا چې ګډې وډې وایي دا مین دی، شوګیرې خو یې د شپې دي بس ترې تېر شه. ته د زړه په دریڅه کې مه راګوره، مه راګوره زما ماتې دریڅې دي بس ترې تېر شه. ته د زړه په دریڅه کې مه راګوره زما ماتې دریڅې دي بس ترې تېر شه. موږ دعا کې مال دولت له خدایه غواړو، موږ دعا کې مال دولت له خدایه غواړو، دا زمونږ تقاضي دي بس ترې تېر شه. زما خبرې خو نخرې دي بس ترې تېر شه، محبت ټولې دوکې دي بس ترې تېر شه. خرڅو ورپسې لاړ شي لرې لرې، خرڅو ورپسې لاړ شي لرې لرې، منتظر ته فاصلې دي بس ترې تېر شه. او یو غزل به تاسو ته ډالۍ کړم نادان صاحب. انتخاب مین یم ستا په جواب مین یم، په انتخاب مین یم ستا په جواب مین یم، مازغه مې خود خراب دي چې په ګلاب مین یم. روماني بیت چې پکې درته به څه ووایم درته به څه ووایم په تا خراب مین یم. ته په ټوپک مین یې زه په کتاب مین یم، ته په ټوپک مین یې زه په کتاب مین یم. ته په میکده کې اوسه زه په محراب مین یم، تا را لیدلي پکې په هغه باب مین یم. یو بل غزل به مې سره شریکم. لاس یې رانه بندو کې غوڅ کړی دی، لاس یې رانه بندو کې غوڅ کړی دی، ګوتو کې قلم مې لا نیولی دی. ستا تنخایي ما بنې دا خد وکړو، ستا تنخایي ما بنې دا خد وکړو، ځان مې له خپل ځانه ویرېدلی دی. ګورمه میږو ته چې خونکار نشم، چې خونکار نشم، سیوری مې د خپو لاندې راغلی دی. ځکه خو غږېږم نه له تا سره، غږ مې په تصویر کې ایثار کړی دی. ځکه خو غږېږم نه له تا سره، غږ مې په تصویر کې ایثار کړی دی. روح مې سمدلا سره نه تللی دی، ستا محبت دومره درد را کړی دی. تا نه منتظر هېڅ بېلېدی نه شي، تا نه منتظر هېڅ بېلېدی نه شي، ځان یې ستا وجود پورې تړلی دی. ډېر ښه، ډېر زبردست. دا راته ووایه چې د شاعرۍ پیل مو کله کړی و؟
د شاعرۍ شوق مې ډېر مخکې نه و چې ما خپله لیک شروع کړی 2009 کال نه مې شروع کړی دی. ډېره ښه ده. بیا هم دومره ښه شعر لیکي، الله دې نور هم توان درکړي چې د دې نه نور هم ښه شعر ولیکي. ستاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره په دغه خپرونه کې ناستی وکړه. مننه ستاسو هم نړۍ مننه کوم چې زموږ خواله راغلی. تشکر آباد اوسئ. مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. قدرمندو کتونکو، تاسو خپرونه وکتله. نن را سره په خپرونه کې شفیق منتظر صاحب میلمه و چې تاسو ترېنه خوندور شعرونه واورېدل. تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او د ماشوم یعنی د منتظر د ورور عزت الله مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره په ویډیو ریکارډینګ کې همکاري وکړه.